کوټه کې غواړي چې خپل ورزش وکړي او کوټه یې هم وړوي، نو کولی شي چې ځای په ځای باندې یو څو حرکتونه وکړي، مثال زنګون اوچت کړي یا وګرځي او بیا دا ځای په ځای باندې منډه هم والی شي. صحیح شو؟ دې نه شروع کولی شي. کله چې دا حرکات وکړو 10 ثانیو دپاره یا 15 ثانیو دپاره یو حرکات، هر یو حرکت د 3 یا 4 دقیقې تکرار کړي. بیا کولی شي چې مثال سټار جمپس چې ورته وایي، که چېرته خپې دغسې لکه مساوي او لاسونه او خپې او لاسونه سره یو ځای کړي، واس کړي. صحیح شو؟ نو دا حرکت هم کولی شي، ډېر ورته ګټور ده، په ټول بدن باندې کار کوي. بل حرکات چې کولی شي لنجز ورته وایي، چې ځای په ځای ودرېږي، یو په مخ کې یو وروسته او داسې. یو بل داسې حرکات کولی شو په کور کې چې په ټول عضلاتو باندې هم کار کوي، په خپو او بل خصوصا د خېټې لپاره ډېر ښه دي، د لاسونو لپاره هم دي. که چېرته دې پوزیشن ته لاړ شو او دا لاس چې دی داسې کېږدو، که څوک دا ورزش کولی شي او اسانه طریقه